السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د یو پی ایس د مهمو ډولونو پر رابطه باندې دا چې عموما یو پی ایس په څو ډول دي او زموږ د کورونو د اے سی لوډ لپاره د دغه یو پی ایس څخه غوره او بهترین کوم یو پی ایس دی. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کوم. نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې ګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو عموما یو پی ایس په درې ډول دي چې عبارت دي دوستانو اول ډیسی لوکل یو پی ایس. نو دوستانو ډیسی لوکل یو پی ایس هغه یو پی ایس دي چې برېښنايي انجینرانې په خپلو ورکشاپونو کې په لاس باندې جوړوي او بازار ته د خرید او فروخت لپاره عرضه کوي. دې ته دوستانو ډیسی لوکل یو پی ایس ویل کیږي. او ډیسی لوکل یو پی ایس په دوه ډول دي چې یو دوستانو ساين ویو او دوهمه دوستانو سکوير ویو نومي. او ډیسی لوکل یو پی ایس په څلور ډول جوړیږي د 12 وولټ ډیسی لپاره د 40 وولټ ډیسی لپاره د 14 وولټ ډیسی لپاره او د 48 وولټ ډیسی لپاره. راځو دوستانو دوهم نمبر یو پی ایس ته. دوهم نمبر یو پی ایس دوستانو د ای بی ایس پیور ساين ویو یو پی ایس څخه عبارت دی چې دوستانو مهم ډولونه د اومیګا او ایکوا سٹار په نامه باندې یادېږي. او دا یو پی ایس د 12 وولټ ډیسی او 40 وولټ ډیسی څخه یو 16 وولټ اے سی او 220 وولټ اے سی په نورمال ډول باندې برابر. او دا ډول یو پی ایس مختلف واټونه لري. نو تاسو کولای شئ چې کوم واټ ته تاسو ضرورت لري همغه واټ د خپل کورونو د لوډونو لپاره خریداري. راځو دریم نمبر یو پی ایس ته. دریم نمبر یو پی ایس چین یو پی ایس دی چې دا ته فیور ساين ویو یو پی ایس دی. او دوستانو په چین یو پی ایس کې غوره او بهترین یو پی ایس چې ایچ ټی اتلس پلس دی. نو دوستانو تاسو کولای شئ په دې کې مختلف واټونه موجود دي. 1.5 واټه 2000 واټه 2.5 واټه 3000 واټه او داسې نور. او دا ډول یو پی ایس د 12 وولټه 40 وولټه 48 وولټه ډیسی څخه یو 16 وولټ اے سی او 220 وولټ اے سی تولیدي او بهر ته د کار او فعالیت لپاره سپلای کوي. نو راځو دوستانو د دې درې واړو یو پی ایس څخه زموږ د کورونو د لوډونو او مصرفونو لپاره غوره او بهترین یو پی ایس کم یو دی. نو دوستانو کچېرې مونږه ریګولر په دوامدار توګه باندې لوډ لرو مصرف لرو نو دوستانو زموږ له کور لپاره بیس او غوره یو پی ایس چې دا لوکل ډیسی یو پی ایس دی. او کچېرې دوستانو مونږه په ایمرجنسي توګه د یو پی ایس څخه استفاده کوو نو زموږ د کور لپاره دغه دوه ډول چې عبارت دي دوستانو د ای بی ایس ساين ویو فیور یو پی ایس څخه او چینا ساين ویو فیور یو پی ایس څخه. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د یو پی ایس د مهمو ډولونو پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوی در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټول ته ورسیږي. دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.